جزا او سزا. عبدالله ته معلومه وه چې خلیفه به د ابن صادق د موندلو لپاره هر ممکن زیار وباسي او د هغه ژوندي ساتل ورته خطرناک دي. خو هغه د داسې ذلیل انسان په وینو د لاسونو رنګول د یو میړني انسان له شان سره ښه نه بلل. کله چې د قسطنطنیې په مزله قونیې ته ورسېدل نو د دغه ښار د حاکم نه د خپل قیمتي سامان د ساتنې لپاره یوه کوټه وغوښته. هغه عبدالله ته یو پخوانی او زوړ کور ورکړ. عبدالله بیا ابن صادق د همدغه کور په یوه سمڅه کې بندي کړ. برمک او زیار د هغه د ساتنې لپاره وګمارل او په خپله یې له پوځ سره د قسطنطنیې لار ونیوله. زیات د خپل ژوند تر پخوا زیات په زړه پورې و. پخوا دی چې یوازې یو غلام و، خو اوس د یو تن د مرګ او ژوند اختیار هم ورسره و. د به چې کله وغوښتل ابن صادق سره به یې ساعت تېروه او داسې به یې ګڼله چې ابن صادق د ده یوه نانځکه ده. له دې نانځکې سره په لوبو نه مړېده. هغه به د ده په بې مزې ژوند کې لومړنۍ او وروستنۍ خوښي وه. د ده له هغه نه کرکه وه که یې ورسره مینه، په دې څوک نه پوهېدل. خو هره ورځ به یې په مخ په څپېړو وواهه، ځوروه به یې، پر مخ به یې لاړې ورتو کړې، ګیره به یې پرې وڅنډله. برمک به چې حاضر و هغه ته به یې د دې اجازه نه ورکوله. خو کله چې به هغه د ډوډۍ او څه نورو ضروري شیانو لپاره بازار ته ولاړ، زیات به بیا خپل زړه خوشحاله کوو او د ابن صادق څنګ ته به ورغی. د عبدالله د امر سره سم ابن صادق ته ښه ډوډۍ ورکوله. هغه دا حکم هم کړی و چې ابن صادق ازاروی مه، خو زیات دغه حکم منل ضروري نه ګڼل. که څه هم زیات په عربي لږ پوهېده، خو له ابن صادق سره په خپله مورنۍ ژبه ګډېده. ابن صادق په پیل کې له ستونزو سره مخ و، خو په څو میاشتو کې ورو ورو د زیات په خبرو هم پوهېده. یوه ورځ برمک له بازار نه د څه شیانو راوړلو لپاره ولاړ. زیات له کړکۍ نه بهر ته کتل چې خپل یو هم نسله تورپوسته یې په خره سپور له ښاره د بهر وتلو په حال کې ولید. دیو ته ورته لوی حبشي له بوج نه د خره ملا کږه شوې وه نور. خو خر لږ ولاړ او بیا سملاست حبشي په متروکو ووهه، خو خر له مجبورۍ بیا پاڅېد او حبشي هم پرې سپور شو. خو لږ ولاړ او بیا سملاست حبشي بیا په متروکو ووهه. زیات ناڅاپه په کړس کړس وخندل او له بلې کوټې نه یې متروکه راوړه، لاندې څمڅې ته ښکته شو. د ابن صادق کوټه یې خلاصه کړه او دننه ورغی. ابن صادق چې زیات ولید په طبیعي ډول د متروکو هرکلي او د ګیرې څنډلو ته چمتو شو. خو زیات د معمول په خلاف لږ ځنډ چوپ ولاړو. بالاخره ټیټ شو، دواړه لاسونه یې په ځمکه کېښودل او بیا یې ابن صادق ته وویل راشه. ابن صادق د هغه په مطلب ونه پوهېده. نن د کومې نوې لوبې پیل هغه ورخطا کړ او هغه دومره وویرېد چې په تندي یې خولې راغلې. زیات بیا وویل راشه په ما سپور شه. ابن صادق دومره وپوهېده چې په پټو سترګو د هر روا او ناروا غوښتنه باید ومني او په همدې کې خیر ده. او که سرغړونه کوي نو ده ته به یې د سزا زغمل له زغم نه وتلی وي. ځکه په منډه ورغی، د زیات په شا سپور شو. زیات د څمڅې په کوټه کې 2-3 چکره راووهل او ابن صادق یې کوز کړ. هغه د زیات د خوشحالولو لپاره په چاپلوسي ورته وویل ته ډېر مضبوط یې. خو زیات د هغه خبرو ته چندان پاملرنه ونه کړه. جګ شو او په لاس یې هغه په ملا خم کړ. ورته وویل اوس زما وار دی. ابن صادق پوهېده چې د دغه درانه بار لاندې به یې ملا ماته شي، خو له مجبورۍ یې ځان تقدیر ته وسپاره. زیات خپله متروکه په لاس کې واخیسته او د ابن صادق په شا سپور شو. د هغه ملا د ده تر بوج لاندې کږه شوه. هغه ته له دومره وزن سره تګ ممکن نه و. په تکلیف یې 2-3 ګامه واخیستل او بیا ولوېد. زیات د متروکو ګزارونه پې پیل کړل تر دې چې ابن صادق بېسده شو. زیات هغه راپورته کړ او دیوال ته یې تکیه او کېناوه او په خپله په منډه بهر ووت. له لږ ځنډ وروسته یو پتنوس کې لږ انګور او څو دانې مڼې راوړې او بیا راغی. ابن صادق چې راپسې شو سترګې وغوړولې، زیات یې په خوله کې د انګورو څو دانې ورکېښودې او بیا یې په خپل خنجر یوه مڼه ټوټه کړه. نیمه یې ابن صادق ته په خوله کې ورکړه او کله چې ابن صادق خپله برخه وخوړه
زیاد یوه بله مڼه هم ټوټه کړه او نیمه یې بیا ورکړه. ابن صادق ته معلومه وه چې زیاد کله کله له ضرورت نه زیات مهربانه وي، ځکه یې د دوهمې مڼې له خوړلو وروسته درېیمه په خپله راپورته کړه. زیاد خپل خنجر په پتنوس ایښی و. ابن صادق بې پروایي وښوده او خنجر یې راوچت کړ، مڼه یې پرې سپینه کړه. زیاد د هغه هر حرکت ته ځیر ځیر کتل. ابن صادق خنجر بیرته په هماغه حالت کې ایښود او ویې ویل د دې پوستکی بدن ته ډېر تاوان رسوي، باید دا سپینه شي. زیاد وویل هو همداسې ده. زیاد هم د ده په تقلید بله مڼه راواخیسته، پوست یې کړه او ویې خوړه. د زیاد لاس معمولي لږ زخمي شوی و. هغه په خپل لاس خوله کېښوده او ویې زبېښه. ابن صادق ورته وویل راوړه زه یې درته سپینه کړم. زیاد سر وخوځاوه او خپله مڼه او خنجر یې دواړه هغه ته ورکړل. ابن صادق مڼه پوست کړه او بیا یې ورکړه. ورته یې وویل نور یې خورې؟ زیاد د هو په دود سر وخوځاوه. ابن صادق بله مڼه اوچته کړه، په سپینولو یې پیل وکړ. د ابن صادق په لاس کې خنجر و او زړه یې درزېده. غوښتل یې چې یو ځل خپل قسمت وازمایي، خو هغه ویرېده چې زیاد به یې له حملې نه وړاندې راقابو کړي. هغه څه سوچ وکړ او بیا یې ناڅاپه دروازې ته وکتل او ویې ویل څوک را روان دي؟ زیاد هم شاته وکتل. د ابن صادق په یوه ګوزار خنجر د هغه په سینه تر موټي پورې ښخ شو او بیا زر څو ګامه شاته ولاړ. زیاد له غوسې نه ورېږدېد او جګ شو. دواړه لاسونه یې د ابن صادق د مرۍ خفه کولو لپاره وغځول. ابن صادق د ده په نسبت زیات چالاک و. زر یې منډه واخیسته او د بندیخانې بل کونج ته یې ځان ورساوه. زیاد چې ورنږدې شو هغه بل کونج ته ترې وتښتېد. زیاد غوښتل چې را ایسار یې کړي، خو هغه یې راقابو نه کړی شو. د زیاد ګامونه ورو ورو سستېدل. د زخم وینې د ده د جامو له لمدولو وروسته په ځمکه وڅڅېدې. د هغه توان ورو ورو ځواب ورکاوه. دواړه لاس یې په سینه ونیول او په ځمکه کېناست او بیا ورو په ځمکه پرېوت. ابن صادق په یو کونج کې ولاړ و او لړزېده. چې کله هغه ډاډه شو چې زیاد مړ شو او یا بېخوده شو، نو ور وړاندې شو. له جیبه یې کیلي راواخیسته، دروازه یې خلاصه کړه او بهر ووت. برمک لا بازار نه و راغلی. ابن صادق چې ځان خلاص کړ څو ګامه یې منډه واخیسته، خو چې لږ وړاندې ولاړ دا یې حس کړه چې دته په ښار کې کوم خطر نشته. ډاډه شو او عادي روان شو. د ښار له خلکو نه یې د بهر حال معلومولو وروسته رمله ته د تلو اراده وکړه چې خلیفه ته خپل داستان واوروي. د ابن صادق د خلاصېدو نه څو ورځې وروسته دا خبرونه خپاره شول چې خلیفه عبدالله د فوز له مشرۍ نه لرې کړی دی او هغه لاس او پښې زولنې رمله ته ورخوځول شوی دی. د ابن صادق په باب دا مشهوره شوې وه چې په اندلس کې لوی مفتي ټاکل شوی دی او هغه لوري ته روان دی. په 9 هجري کال خلیفه سلیمان پوځ ورسره واخیست او پخپله یې په قسطنطنیه حمله وکړه، خو لا یې د فتح ارمان نه و پوره شوی چې له دنیا نه یې سترګې پټې کړې. له سلیمان نه وروسته د خلافت په چوکۍ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کېناست. عمر بن عبدالعزیز د امیه کورنۍ له ټولو خلیفګانو نه په عادات او چلند کې زیات توپیر درلود. د هغه د خلافت دوره د امویانو د خلافت د دوران یو روښانه باب و. نوی خلیفه لومړنی کار د مظلومو فریاب ته رسېدل و. ستر مجاهدین چې د سلیمان بن عبدالملک په امر بندیان شوي وو او په بندیخانو کې پراته وو، زر تر زره ټول آزاد کړل. ظالم حاکمان ټول لرې کړل او د هغوی پر ځای عادل او زړه سوي خاوندان واستول. عبدالله چې تر دې وخته د رمله په بندیخانه کې پروت و، آزاد او بغداد ته یې ور وغوښت. عبدالله د خلافت دربار ته حاضر شو او د خپل د خلاصون شکریه یې ادا کړه. امیر المؤمنین وپوښتل ته چیرته ځې؟ عبدالله ویل امیر المؤمنین ډېر ځنډ شو چې له کوره راوتلی یم او اوس کور ته ځم. هغه ویل ما ستا په هکله یو فرمان ورکړی دی. امیر المؤمنین زه به په خوښۍ ستا د فرمان تعمیل وکړم. عمر ثانی یو کاغذ عبدالله ته ورکړ. ورته یې وویل ما ته د خراسان والی ټاکلی، تر 1 میاشتې پورې کور ته ولاړ شه او بیا راشه چې خراسان ته دې واستوم. عبدالله سلام وکړ، څو ګامه ولاړ، خو بیا ودرېدل. امیر المؤمنین ته یې وکتل او ویې ویل ته امیر المؤمنین ورته وویل ته نور هم څه وایې؟ عبدالله ویل امیر المؤمنین
زه مې د خپل ورور په حق له یو عرض کوم. د دمشق له بندي خانې نه یې د ویستلو پلان ما جوړ کړی و. هغه بې ګناه و. د هغه ګناه دا وه چې محمد بن قاسم او قتیبه بن مسلم خلاص و، او هغه د خلافت دربار ته د دې لپاره حاضر شوی و چې د قتیبه له قتل نه خلیفه منع کړي. ثاني عمر وپوښتل ته د نعیم بن عبدالرحمن خبره کوې؟ عبدالله ویل هو امیر المؤمنین، هغه زما کشر ورور دی. امیر المؤمنین وپوښتل هغه اوس چیرته دی؟ عبدالله ویل په اسپانیا کې دی. ما هغه ابو عبیده ته لیږلی و، خو زه ویرېږم ځکه پخوا ابن صادق هلته د لوی مفتي په توګه استول شوی او هغه د نعیم د وینو ډیر تږی دی. امیر المؤمنین وویل د ابن صادق په باب زه همدا اوس اندلس والي ته فرمان استوم چې زنځیر او زولنې دمشق سره واستوي، او زه ستا د ورور خیال هم ساتم. عبدالله ویل امیر المؤمنین له هغه سره یو ملګری هم دی او هغه هم ستا د مهربانۍ حقدار دی. امیر المؤمنین کاغذ واخیست او د اندلس والی په نامه یې لیک ولیکه او یو سپاهي ته یې ورکړ او ویې ویل دا دی اوس ته خوښ یې، ما ستا ورور د جنوبي پرتګال والی وټاکه او د هغه دوست ته مې په پوځ کې د یو مناسب منصب سپارښت کړی دی او د ابن صادق په باب مې هم لیکلی. عبدالله په ادب سلام وکړ او رخصت یې ځینې واخیست. د اندلس والی په قرطبه کې اوسېده. هغه چې په جنوبي پرتګال کې د یو نوي جنرال زبیر یا نعیم د فتح احوال واورېد ډېر خوشحاله شو. ابو عبیده ته یې لیک واستو او د زبیر یا نعیم د لیدو او ملاقات هیله یې وکړه. نعیم قرطبې ته ورغی او د اندلس د والي په خدمت کې حاضر شو. د اندلس والي په ډېره مینه دغه هرکلی وکړ او خپل خلاص تر څنګ یې کېناوه. د اندلس والي وویل زه ستا په لیدو ډېر خوښ شم. ابو عبیده په خپل لیک کې ستا ډېره ستاینه کړې ده. څو ورځې کېږي چې زه خبر شوی یم غرنیو خلکو بغاوت کړی دی. زه تا د هغوی د ځپلو لپاره وراستوم، ته به تر سبا پورې تیار شې. نعیم وویل که بغاوت وي نو باید همدا نن ولاړ شم. د بغاوت اور خپرېدو ته باید موقع ورنه کړل شي. والي وویل ډېر ښه، زه اوس د پوځ امیر د مشورې لپاره راغواړم. نعیم او د اندلس والي خبرې کولې چې یو سپاهي دننه ورغی او ویې ویل لوی مفتي له تاسو سره لیدل غواړي. والي وویل ورته ووایه چې تشریف راوړي. هغه بیا نعیم ته وویل تا ښایي له هغه سره نه وي لیدلي. د هغه له راتګ نه یوه هفته نه ده تېره شوې. د امیر المؤمنین له ځانګړو دوستانو نه ښکاري او زه په دې افسوس کوم چې هغه د دې منصب لپاره وړ سړی نه دی. نعیم وویل د هغه نوم څه دی؟ والي ځواب ورکړ ابن صادق. نعیم ټکان وخوړ او ویې ویل ابن صادق؟ والي ویل هو ته هغه پېژنې؟ په دې کې ابن صادق دننه ورغی او د هغه په لیدو د نعیم په خیال کې ور وګرځېدل چې نوی مصیبت پر سر ورنازل شوی دی. ابن صادق چې خپل پخوانی حریف ولید حیران ودرېد. والي ابن صادق ته مخ ور واړه او ویې ویل دی زموږ د پوځ ډېر زړور قومندان دی، نوم یې زبیر دی. ابن صادق ویل ښه، او بیا یې لاس نعیم ته ور وغځاوه، خو نعیم هغه ته لاس ور نه کړ. ابن صادق وویل تا لکه چې ونه پېژندم زه ستا پخوانی دوست یم. نعیم ابن صادق ته توجه ونه کړه. والي ته یې ویل ما ته اجازه راکړه. والي وویل ته ودرېږه، زه د پوځ سالار په نامه یو لیک درکړم، ستا چې څومره پوځ په کار وي در سره بویېږه. بیا یې ابن صادق ته وویل ته هم کېنه. ابن صادق د والي تر څنګ کېناست او د فرمان له لیکلو وروسته یې وغوښتل چې نعیم ته یې وسپاري. ابن صادق وویل زه یې لیدلی شم. والي وویل هو، په خوښۍ یې وګورئ، او بیا یې لیک هغه ته ورکړل چې ویې ګوري. ابن صادق لیک واخیست، ویې لوست او بیا یې بېرته والي ته ورکړ او ویې ویل نور د دې سړي د خدمت ضرورت نشته، تاسو د ده پر ځای بل څوک واستوئ. والي حیران شو او ویې پوښتل تا د ده په باب څه شک واخیست؟ دی خو زموږ د پوځ غوره سالار دی. ابن صادق وویل مګر دا تا ته معلومه نه ده چې دی د امیر المؤمنین ډېر بد دښمن دی او د ده نوم زبیر نه نعیم دی او د دمشق له بندي خانې نه راتښتېدلی او دلته راغلی دی. والي اندېښمن شو او ویل آیا دا رښتیا ده؟ نعیم چوپ و. ابن صادق وویل تاسو زر تر زره دی ونیسئ او همدا نن یې زما پرېکړې ته حاضر کړئ چې عدالت فیصله پرې وکړم.
والي وویل زه بې له کوم ثبوت نه یو سالار نشم نیولی. تاسو له یو بل سره په لومړي ځل لیدو داسې چلن وکړ چې ستاسو ترمنځ د کوم پخواني جنجال غمازي کوي، او که په دې صورت کې د مجرم هم وي زه یې دعوه تا ته نه وړاندې کوم. ابن صادق وویل تا ته باید معلومه وي چې د هسپانیې لوی مفتي سره خبرې کوي. والي وویل او تا ته باید هم معلومه وي چې دلته زه د هسپانیې والي یم. ابن صادق وویل صحیح، خو دا تا ته معلومه نه ده چې زه د هسپانیې د لوی مفتي نه پرته نور څه هم یم. نعیم وویل دی نه پوهېږي، زه ورته وایم ته د امیر المؤمنین دوست د قتیبه رحمه الله، د محمد بن قاسم او ابن عامر رحمه الله قاتل یې. په ترکستان کې بغاوت ستا د مهربانیو په نتیجه کې وو، او ته هغه بې رحمه انسان یې چې د خپل ورور او ورېرې په وژلو دې هم صرفه ونه کړه، خو اوس ته یوازې زما مجرم یې. دا یې وویل او نعیم د برېښنا په څېر توره وښکله او د هغه څوکه یې د ابن صادق په سینه ورکېښوده. وویل ما ته ډېر ولټولې خو مې نه موندلې، نن تقدیر په خپله دلته راورسولې. ته د امیر المؤمنین دوست یې، هغه به ستا د دې انجام نه ضرور خفه شي، خو د اسلام راتلونکی ماته د خلیفه د خوښې نه ډېر مهمه ده. دا یې وویل او نعیم توره اوچته کړه. ابن صادق د ولې په څېر رپېده. مرګ یې چې په سترګو ولید سترګې یې پټې کړې. نعیم چې دا حالت ولید توره یې بېرته ټیټه کړه او ویې ویل په دې توره مې د سند او ترکستان د مغرورو شهزادګانو ورمېږونه الوزولي دي. زه یې اوس ستا په څېر په ذلیل او بې زړه انسان په وینو نه رنګوم. نعیم توره بېرته په تکیې کې کېښوده او په کوټه کې د څو شېبو لپاره چپتیا خپره وه. د یو پوځي افسر پر راتلو سکوت مات شو. هغه له ننوتلو سره سم د هسپانیې والي ته یو لیک ورکړ. والي لیک پرانست او 2-3 ځلې سرخلاص یې ولوست او بیا یې نعیم ته وکتل او ویې ویل که ستا نوم زبیر نه نعیم وي نو ستا په باب هم په دې لیک کې څه ارشاد شته. دا یې وویل او لیک یې نعیم ته ورکړ. نعیم د لیک په لوستلو پیل وکړ. دا لیک خلیفه عمر بن عبدالعزیز راستولی و. د هسپانیې والي لاسونه وپړکول او څو تنه سپاهیان دربار ته ورننوتل. هغه ابن صادق ته اشاره وکړه او ویې ویل دی ونیسئ. د ابن صادق په خیال کې نه و ورتېرېدل چې د بخت ستوری به یې له ځلېدو سره داسې سمدستي بېرته په تورو وریځو کې پټ شي. یو لور ته نعیم جنوبي پرتګال ته د والي په حیث روان و او بل لور ته ابن صادق لاس او پښې زولنې څو سپاهیانو د دمشق په لور وخوځوه. څو ورځې وروسته نعیم دا خبر واورېد چې ابن صادق دمشق ته د لارې په اوږدو کې چیرته زهر خوړلی او ځان یې وژلی. نعیم عبدالله ته لیک واستاوه او د کور احوال یې ترې وغوښت. د هغه د لیک ځواب تر ډېره وخته رانغی. نعیم په ډېر انتظار ستړی شو او درې میاشتو لپاره په رخصت بصرې ته روان شو. څرنګه چې نرګس هم ورسره وه ځکه یې په سفر کې ځنډ راغی. کله چې کور ته ورسېد ورته معلومه شوه چې عبدالله د خراسان په لوري تللی دی او وزرا یې هم ورسره بیولې ده. نعیم خراسان ته د تلو اراده وکړه خو د هسپانیې په شمال کې د اسلام د لښکرو پرمختګ له امله هغه اراده بدله کړله او بیرته راوګرځېد. نعیم د جنوبي پرتګال والی و خو داسې نه معلومېده چې دی ته والی وي. دی به همیشه له سپاهیانو سره په ګردونو او خاورو سپېره میره و او د هغوی په خدمت به بوخت و.